يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. کتاب ریاض صالحین یوسلو یوشتم نمبر باب دی په باره د دې کې چې په جامه او لباس کې درمیانه روي کول دا مستحب او جائز او سنت عمل دی. ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي، او اختصار په دې نه کول هغه لباس باندې چې پاغي باندې تا باندې عیب لګيږي. ځینې سړی داسې چې خو وس لري خجامه واچي او خو بیزار واچي واغي چې تړي بیکاره جامې راخستي او هغه دغه شانته اچولې او خو پیسې لري وس بهم کیږي، نو خلک ورته خبرې خامخا کوي. نو په دې باندې اختصار نه کول او په دې کې داسې دغه شانته جامو او لباس نه ځان ساتل چې هغه بغیر د حاجت نه وي، ضرورت ته نه وي او شرعي مقصد دا پکې نه وي. دغه یو حدیث ته عمرو بن شعیب دا د خپل پلار او هغه د خپل نیکه روایت کوي. هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. بشک الله محبت کوي د دې خبرې سره چې د الله رب العالمین هغه نعمت چې کوم مال دی الله چاته ورکړي او داغي اثر دی په یو بنده باندې ښکارا کړی شي. دې سره الله مینه کوي. چاته الله یو نعمت ورکړي، مال ورکړي، پیسې الله ورکړي، تجارت الله ورکړي دي، نو الله دې سره مینه کوي چې داغي هغه نعمت دا هغه اثرات دي په یو بنده باندې ښکارا شي. یو روایت کې راځي ابو داود، امام نسائی او نور نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو، هغه داسې جامې چولې و چې بیخي زړې و او استعمال ډیر زیات شو. ازنه جامې ډیر استعمال شي او ډیر زړې. الله پیغمبر ته ول الکمال تاسو سره پیسې مې سشته سمال لري؟ ناغي کسرته نعم وو، پیسې لرم وس لرم. الله پیغمبر ته من ای مال، تاسو سره کوم مال دی؟ یعنی تاسو سره څه شي دي؟ نقدي پیسې سره دي، سره دي، سپین دي، څه سره دي؟ اکا سورته قد اتاني الله من الابل والغنم والخيل والرقيق. بشک ما ته الله او خان ګډي بزي اسونه غلامان ټول الله را کړی دي، ډیر مالدارو. الله پیغمبر ته فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامته. نو کله چې تا ته الله دې سي مال درکړلې هر څه شته دي، نو ګوره د الله تعالی هغه نعمت هغه اثرات دي ستا په بدن، ستا په ژوند، ستا په ژوندۍ د ښکارش او د الله دغه نعمت عزت وکا، قدر وکا. د الله د نعمت قدر دا دی چې هغه د څه نه څه په ځان باندې ښکارا کې، خو په داسې طریقې سره تکبر وبکینی، اسراف وبکینی. بل حدیث کې نبی اسلام فرمای: کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه اسراف او مخيله. نبی اسلام فرمای: تاسو مال چې سره د پیسې حلال الله درکړي وم خورا وم تکا صدقه هم په نور مخرا او جامې ته جوړه ک جامې به ځان خي واخلا. خو ګورا د دې سره یو ملاوت نه کې، هغه ملاوت دار چې اسراف به کې نه شي. بیر ضرورت سره دومره جامې ځان لوږي چې هغه به هغه د نوې جامې دومره شي چې به گاونډیان او خپلوان تور کې نمبر عمرانش دومره په هزار واخلي چې یو چیرته یو میټینګ ته واچي، یو شرکت کې واچي، یو پروګرام کې چیرته واچي او هغه کې د بل چاویني خپل لباس له به خو نه ور کوي. بس هغه راوالي گزاري کې چې ته چاته ورم نه کی، غریب ته ورنه کی گزاري هغه نور واخلي، د بل چا په خو جویني یعنی هغه به نور واخلي. نه دا تکبر وبکنه کې، استاب وبکنه کې، ځم په خلکو باندې اوچت نه غاڼي چې راځه خو صرف سړی او ته بیخي سړی لږه چې مال الله دې شي نه کړی دي. نو دې باب او د مخ کې باب چې پرون کوم ځای کو شاغي کې فرق دا دی، هغه باب هغه ډیر یعنی الله تعالی غوړه دی چې سړی په خپل ژوند کې خاکساری، یو سړی په خپل ژوند کې هغه لباسونه او خوندونه او مزي پری دي چې بس
هغه کې خوند او مزه ډیر زیات وي یعنی زهد په خپل ژوند کې راوستل عاجزي ډیر راوستل هغه باب الله ته ډیر غوړه دی دام جایز دی چې او چاته الله مال ورکړی دی او دا بیخي خد گاڑی وسیږي او دا بیخي گاڑی نه د کور د سہولت لپاره بیخي شي سورلین نه اخلي نه په سورلو کې به قسم درجه دي هغه سورلی ماخله چې هغه د کورونو ده هغه سورلی واغله چې هغه د درسلو 15 لک روپۍ اوستا ور باندې کار کیږي دا نعمت ته تعالی الله درکړي گاونډیانو په خدمت وکا د کورم په خدمت وکا د مسلمانانو په خدمت وکا ښکارېږي خلکو ته چې مال الحمدلله دسی یو مال الله را کړی دی زه به د گاونډیانو د مسلمانانو خدمتونو ور باندې کوم دا چې مکه چې هغه کاړه واخلي چې دغه شان د هغه 500 پېټو کروڑ روپو گاړي او دغه شان د خلکو مخ کې تاوي راتاوي خلکو باندې ځاو چت غني مال الله درکړی دی ځان له پسمکه والا کور به یو 2 کمرې کور به ځان له جوړ کا سبا کارای ورکو څه دلو کوټو کې به اوسېږي دې کور ځان له جوړ کا چې هغه باندې به دغه شان ته چې دغه یو شي دي سینې وی چې هغه یو شی به کراچۍ کې او بل شی د یورپ نه راغواړي بل شی د سعودي نه راغواړي او خلکو ته خېج دي سیو مال الله یې سم الله کړي نه دې ویلېږي اسراف ځان دې یو کور جوړ کړي یو جونګړی خېستې چېږي نه یو نعمت خلکو ته وخه وست کیږي دغه شان نور خلکو له صدقه کا الله دې خبرو متاسمه کو توفیق راکړي زمونږ استاد جون الله تعالی د قران